کیدای شي تاسې به د ایډسنس په اړه اورېدلی وي یا کیدای شي تاسې به برحاله په ایډسنس برخه کې کار کوئ. یوټیوب چینل به لرئ یا به بلاګز لرئ، ویب سایټس به لرئ چې هغې کې به تاسې کار کوئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته 4 مهم موضوعاتو باندې انشاءالله نن خبرې کوم چې ایډسنس په خپله څه شی ده، ولې باید تاسې ایډسنس برخه کې کار وکئ. همدارنګه بل مهم بحث چې نن سبا ډېر زیات مهم هم ده چې آیا افغانستان کې مونږ کولی شو چې ایډسنس څخه پیسې وګټو، او په آخر کې به انشاءالله زه تاسو ته د خپل یو ایډسنس اکاونټ هغه انکم ریپورټ به درته ښیم او څنګه تاسې کولی شئ چې هغه خپل ریپورټ وګورئ. دا هر څه به انشاءالله په د دې ویډیو په آخر کې یو ایډسنس اکاونټ هم تاسو ته ښیم. نو تر ټولو لومړی وایو چې ایډسنس په خپله څه شی ده. تاسې به کتلی وي، مثال به تاسو ته درکړم لکه تلویزیون، لکه ریډیو یا همداسې نورې مختلفه کوم سوشل نیټورکس چې دي، په همدې شکل باندې ایډسنس هم یوه برخه ده. ایډسنس اصل کې دا د ګوګل یوه برخه کېدلی شي. دې ته موږ ایډ نیټورک وایو چې مختلفې کمپنیز راځي، یعنې تاسې مختلفې کمپنیز کتلی وي، هغوی راځي ګوګل ته اعلانات ورکوي. ګوګل بیا یو برخه لري چې د ګوګل ایډسنس په نوم باندې یا ګوګل ایډس چې کوم ورته وایي، هغې په ترو باندې یو کس یا یو کمپنۍ راځي او وایي چې زه دغه خپل پروډکټ یا د دغه خپل کمپنۍ اعلانات کوم. لکه څنګه چې به تاسو تلویزیون کې لیدلی وي، اکثره د خبرونو په جریان کې یا د سیریالونو په جریان کې هغه تاسو اعلانات به ګورئ. په عین شکل باندې دا هم ده. نو هغه کمپنۍ څه شی کوي؟ ګوګل ته دغه خپل اعلانات ورکوي، د خپل پروډکټ په اړه باندې، د خپل کمپنۍ په اړه باندې هغه اعلانات ورته ورکوي چې دا تاسې خپاره کوي. هغوی څه شی کوي؟ تاسې به بلاګس لرئ، یعنې ویب سایټ به لرئ یا به یوټیوب چینل لرئ چې هغې کې به تاسې ویډیو جوړوئ، لکه څنګه چې زما ویډیو تاسې ګورئ. په هغې باندې ګوګل اعلانات اچوي، یعنی مختلف بینر باندې ښکاره کیږي یا په سایټ کې ښکاره کیږي یا د ویډیو په منځ کې را ښکاره کیږي. همدارنګه په بلاګز کې چې وروسته به زه تاسو ته په خپل لیپټاپ کې هم وښیم لایف چې څنګه په یو بلاګ باندې اعلانات ښکاره کیږي، نو هغه به مونږ ګورو. ګوګل دغه اعلانات ستا په یوټیوب چینل باندې یا ستا په ویب سایټ یا بلاګ باندې اچوي چې هغې باندې څومره کلیکس کیږي یا هغه څومره لیدل کیږي، په هماغه اندازه باندې یوټیوب تاسو ته پیسې درکوي. مثال زه به تاسو ته یو مثال درکړم. که چیرته یو کمپنۍ نه ګوګل $100 واخلي، په $100 کې $9.80 تاسو ته ګوګل درکوي یا ایډسنس درکوي، او دغه پاتې 1% هغوی په خپله اخلي. نو دا ډېره زیات ښه ده. یعنې که چیرته ته $9.80 ګټې، د دې معنا دا ده چې یو بلې کمپنۍ به ګوګل ته $100 ورکړي وي، هغوی به پکې 1.30 په خپله اخلي او 9.80 به تاسو ته درکوي. یعنې دا کوم ایلیګل کار نه ده، بلکې تاسې څه کوئ؟ یو کمپنۍ ته یا یو چا ته سرویسز ورکوئ. ځکه چې تاسې ویب سایټ لرئ، بلاګ لرئ، یوټیوب چینل لرئ، تاسې ویډیوز جوړوئ، په هغې باندې اعلانات ښکاره کېږي. لکه څنګه چې مې تاسو ته مخکې مثال درکړ د تلویزیون، راډیو، همداسې نور مختلفې کوم نیټورکس چې دي، په همدې شکل باندې ایډسنس هم کار کوي. نو اوس به تاسې د ایډسنس په اړه باندې یو څه ناڅه پوه شوي یاستئ. ګورئ، کوشش وکړئ داسې کوم چې لیګل نه وي یا یو داسې باوري سرچینه، باوري شرکتونه نه وي، تاسې هغوی سره کار مه کوئ. د ایډسنس په شکل باندې نور هم مختلفه ایډ نیټورکس دي چې هغوی یا خو داسې وي چې د هغوی اعلانات صحیح نه وي، چې هغه موږ سره نه ښایي چې هغه موږ په خپل ویب سایټ باندې واچو یا خپل یوټیوب چینل باندې واچو. نو ایډسنس ښه والی دا ده چې هغوی د داسې اعلانات د نورو کمپنیو څخه اخلي چې هغه لیګل وي، یعنی کوم داسې سیکشوال کنټینټ پکې نه وي یا حرام داسې شیونه پکې نه وي، هغوی هغه اعلانات تاسې په ویب سایټ باندې اچوي. نو تاسې څه کوئ؟ تاسې په خپل ویب سایټ باندې مصرف کوئ، لیکوالانو ته پیسې ورکوئ، هغوی تاسو ته یو لیکنه کوي، تاسې پبلش کوئ، تاسې وخت ورته ورکوئ، تاسې ډومین چې کله اخلئ په هغې باندې تاسې پیسې ورکوئ، هوسټینګ باندې تاسې پیسې ورکوئ، تاسې خپل وخت ورکوئ، د هغې په بدل کې تاسې انکم اخلئ. نو چې کله یو ځل ستاسې ویب سایټ آماده شي، ډومین واخلئ. دا پروسس هم کېدای شي مخکې ویډیوګانو کې ما ویلي وي، خو بیا هم تاسو ته وایم، د ایډسنس د شروع کولو لپاره باید تاسې
که چیرته غواړئ چې بلاګ ولرئ یا ویب سایټ ولرئ نو تاسې باید ډومین او همدارنګه هوسټینګ واخلئ. او که چیرته تاسې غواړئ چې یوټیوب چینل جوړ کړئ او په هغې باندې بیا په راتلونکي کې اعلانات واچوئ نو هغه هم کېدلی شي. خو دغه د بلاګ او همدارنګه یوټیوب چینل د دوی شرایط جدا دي. خبرې ډېرې زیاتې دي، د هر یو بحث باندې جدا جدا ویډیو جوړېدلی شي. خو زه تاسو ته لنډ وایم دا کوم موضوعات چې دي. که چېرته تاسو یوټیوب چینل جوړوئ نو تاسې باید ویډیو کیدای شي تاسې نه زیات وخت ونیسي. مثال یو کال به تاسې نیسي تر څو پورې چې د هغوی شرایط سره تاسې ځان برابر کړئ. شرایط یې څه شی دی چې تاسې باید د یوټیوب درته وایم چې هغه شرایط دا دي چې تاسې باید 4,000 واچ ټایم ولرئ، یعنی 4,000 ساعته. نه پوهېږم چې څومره دقیقې به کېږي. 4,000 ساعته باید ستاسې ویډیوګانې په یو کال کې کتل شوي وي. یعنی کله چې تاسو یوټیوب چینل خپل جوړ کړ هر ورځ ویډیو اچوئ یا په هفته کې 2 ویډیو تاسې پبلش کوئ یا اپلوډ کوئ نو څومره چې تاسې ویډیوګانې کتل کېږي دغه ټول واچ ټایم یعنی څومره چې ویډیو کتل کېږي هغه جمع کېږي. د دې ټول کال په جریان کې دغه واچ ټایم حسابېږي 4,000 ساعته. که چېرته ستاسې پوره شو د کال په جریان کې دا یو شرط شو. دویم شرط دا دی چې تاسې باید زر سبسکرایبر پوره کړئ. زر سبسکرایبر څه شی دي چې تاسې یو څوک راځي ستاسې ویډیو وکته، که چېرته ستاسې ویډیو صحیح وي یو څه شی وي پکې یا یو څه شی زده کړل هغوی ستاسې چینل سبسکرایب کوي. که سبسکرایب یې کړو نو هغه یو البته سبسکرایبر کې حسابېږي. نو دغه زر کسان باید ستا یوټیوب چینل سبسکرایب کړي تر څو پورې چې دغه دویم شرط هم ستا پوره شي. نو دغه هغه 2 مهم شرطونه دي چې کله تاسو دغه پوره کړئ 4,000 واچ ټایم همدارنګه زر سبسکرایبر. نور هم داسې شرطونه لري چې تاسو باید کاپی رایټ کانټینټ په خپل یوټیوب چینل کې وانه چوئ، د بل چا تصویرونه یا د بل چا ویډیوګانې په خپل ویډیو کې تاسو وانه چوئ. همدارنګه نور هم داسې واړه شرایط شته دي. خو دغه دوی هغه عمده شرایط دي چې تاسو باید په ذهن کې ولرئ د خپل یوټیوب چینل د اپروو کولو لپاره تر څو پورې چې مانیټایزیشن لپاره اپروو شي. خو دغه پروسه یو څه طولاني ده. کله چې تاسو یوټیوب چینل جوړوئ کوشش وکړئ چې یوازې په دې فکر کې ونه اوسئ څنګه زه باید خپل واچ ټایم پوره کړم او همدارنګه سبسکرایبر پوره کړم تر څو پورې چې زه مانیټایزیشن ورباندې آن کړم. نه، تاسې باید یو چا ته ویلیو ورکړئ، داسې ویډیو جوړې کړئ، داسې معلومات خپاره کړئ چې هغې نه یو څوک ګټه واخلي. که چېرته یو څوک راغی ستا ویډیو یې وکته او ویډیو یې خوښه شو هغه ستا چینل ته بیا راځي. که چېرته ستا کانټینټ یا ستا هغه ویډیو ګټوره وه نو دې سره به ستاسې واچ ټایم هم زیاتېږي، همدارنګه سبسکرایبر هم زیاتېږي. که چېرته ستاسې یوټیوب چینل کې ویډیوز ښه وي، کانټینټ پکې ښه وي، هغه یو ملګری بل ته وایي چې په دې چینل کې ډېر ښه مواد شته چې تا ته ګټور تمامېدلی شي. نو کوشش وکړئ چې خپل یوټیوب چینل کې داسې ویډیوز پبلش کړئ یا اپلوډ کړئ چې هغه یو چا ته ګټه ورسي. نو چې یو چا ته ګټه ورسېده هغوی ستاسې یوټیوب چینل ویډیوګانې ګوري، سبسکرایب کوي، نو په دې سره به ستاسې واچ ټایم هم پوره کېږي، سبسکرایبر به هم پوره کېږي چې ستاسې یوټیوب چینل به کېدای شي کال نه کم وخت ونیسي تر څو پورې چې هغه مانیټایزیشن لپاره آماده شي. دې لپاره د واچ ټایم د پوره کولو لپاره مختلفې لارې نورې هم شته. بعضې کسان یا بعضې کمپنیز یا داسې بعضې گروپ شته ده چې هغوی ستاسې د یوټیوب چینل واچ ټایم پوره کوي. څنګه یې پوره کوي؟ هغوی د بوټس یا داسې سیسټمونو څخه استفاده کوي چې هغه کېدای شي ستا دغه 4,000 واچ ټایم په یو هفته کې پوره کړي. څنګه یې پوره کوي؟ هغوی هغه ویډیوګانې په بل چا باندې ګوري یا یې په خپله ګوري، په دې شکل باندې ستا د واچ ټایم پوره کېږي. خو چون دا صحیح لاره نه ده، کوشش وکړئ چې همیش لپاره داسې په یوټیوب چینل کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې داسې کانټینټ یا داسې ویډیوز اپلوډ کړئ چې هغه یو چا ته ګټه ورسي او ستاسې یوټیوب چینل واچ ټایم به پخپله پوره کېږي. دویم، که چېرته تاسې بلاګس جوړوئ یا ویب سایټ جوړوئ د هغې لپاره خو تر ټولو لومړی دا ده چې تاسې باید هوسټینګ واخلئ. هوسټینګ پخپله څه شی ده؟ لکه داسې یو کمپیوټر یا داسې یو المارۍ چې هغه کې ستاسې مثال درته درکوم چې تاخچه وي پکې، هغې کې تاسې خپل لیکنې هلته کېږدئ او هغه مثال 4 ساعته د انټرنیټ سره یا د برق سره وصل وي تر څو یو څوک یې د 4 ساعته وکتلی شي. هر وخت کې چې راشي ستاسې هغه ډومین سرچ کوي یا هغه لیکنه سرچ کوي، ستاسې ویب سایټ ته یو څوک داخلیږي. نو دغه هوسټینګ مختلفې کمپنیز دي
مختلفه شرکتونه دي چې هغوی تاسو ته دا سرویس درکړي. تاسو ورته وایي چې زه خپل ویب سایټ کانټینټ یعنی دغه لیکنې چې کومې تاسو په ویب سایټ کې ګورئ، تصویرونه ګورئ، ویډیوز ګورئ، چې هر څه ګورئ دا یو ځای کې وي، یو ځای کې موجود وي. نو کله چې هغوی تاسو ته دغه سرویس درکړي چې تاسو خپل د ویب سایټ هغه کانټینټ هلته اچوئ، د دې په مقابل کې هغوی تاسو نه کلنۍ پیسې اخلي. د هوسټینګ لپاره، هوسټینګ او ډومین اخیستلو لپاره چې مخکې هم ما په خپل یوټیوب چینل خالد دانشیار کې ما ویډیو جوړه کړې چې هغه تفصیلي ما د هوسټینګ همدارنګه ډومین اخیستلو طریقه تاسو ته ښودلې ده، که کولی شئ چې هغه هم وګورئ. خو تاسو به هوسټینګ اخلئ. بعضې هوسټینګ کمپنیز دي یا بعضې د سرویسز دي چې تاسو سره هوسټینګ سره یو ډومین فری هم درکوي، یا تاسو کولی شئ چې هوسټینګ جدا واخلئ او همدارنګه ډومین جدا واخلئ. هغه نارمل رینج که چیرته تاسو یو بلاګ جوړوئ نو تاسو داسې یو هوسټینګ واخلئ چې هغه ټرافیک هلته هر څه فیچر وي چې څومره ټرافیک منتلی هغوی سپورټ کوي. که چیرته تاسو یو بیسک پلان اخلئ چې 15,000 ټرافیک ستاسو ویب سایټ ته منتلی راشي، نو هغه شاوخوا ورکوي داسې $60 باندې تاسو کولی شئ چې واخلئ، چې $60 شاوخوا که افغانیو ته موږ تبدیل کړو نو 15,000 شاوخوا کېږي. نو تاسو به هغه هوسټینګ اخلئ. ډومین نارمل رینج هغه پرایس $9 یا $10 یا $11 وي چې شاوخوا 1000 افغانۍ کېږي. تاسو به ډومین هم اخلئ په خپله خوښه باندې. څنګه چې تاسو ویب سایټ جوړوئ، د هر څه چې موضوع په اړه باندې چې تاسو ویب سایټ جوړوئ هغسې به تاسو خپل ډومین هم اخلئ او د هوسټینګ سره به یې وصل کوئ. طریقه ډېره اسانه ده. که چېرته تاسو بیا هوسټینګ اخیستل غوښتل نو په همدې ویډیو په کمنټ کې داسې کولی شئ چې ولیکئ، انشاءالله زه تاسو ته بیا نور رهنمایي هم کولی شم. لکه ما خپل ویب سایټونو لپاره چې کوم هوسټینګ اخیستی د هغه په هوسټینګر کې ده، hostinger.com. تاسو سرچ کولی شئ په ګوګل کې. نورې مختلفې کمپنۍ شته، ګو ډیډي په نوم باندې شته، سایټ ګراوند په نوم باندې شته، بلو هوسټ په نوم باندې شته، مختلفې نورې کمپنیز هم دي. خو د هر یو هغه فیچر جدا وي. ما خپله په دې خاطر باندې هوسټینګر خوښ کړی ځکه چې د هغوی د سپورټ سیسټم ډېر ښه ده. کله چې ستاسې په هوسټینګ کې یا ستاسې په ډومین کې یا تاسو ایمیل جوړوئ هغه کې څه مشکل وي نو هغوی تاسو ته ډېر ښه سپورټ درکوي. چې کله ورته تاسو میسج کوئ چیټ ورسره ډایرکټ کولی شئ نو 40 ساعت سپورټ هغوی لري. نو که چېرته تاسو بلاګ جوړوئ، هوسټینګ او ډومین تاسو واخیسته، له هغې وروسته داسې شی کوئ تاسو تیم اخلئ. او بخی تاسو ورډپریس په خپل ویب سایټ باندې یا خپل ډومین باندې انسټال کوئ. هغه طریقه هم ډېره زیاته اسانه ده. کېدای شي ما مخکې په خپل یوټیوب چینل کې بعضې ویډیوګانو کې دغه ورډپریس انسټالولو طریقه ښودلې وي. هغه هم ډېره اسانه ده. تاسو کولی شئ چې په خپل ډومین باندې یې انسټال کړئ. چې کله تاسو ورډپریس انسټال کړه، له هغې وروسته بیا تاسو کولی شئ چې یو تیم یا یې پرچیز کړئ، جدا یې ځان ته تیم واخلئ. فری هم بعضې پیدا کېږي، ګوګل کې سرچ کولی شئ تاسو مختلفه بعضې فری تیمز پیدا کېږي، یا خپله ورډپریس هم بعضې فری تیمز ورکوي. خو ولې دومره زیات هغه ډیزاین له لحاظه ډېر زیات ښه نه وي، تاسو نه شئ کولی چې ډېر زیات فیچرز څخه استفاده وکړئ. مختلفه داسې تیمز پیدا کېږي، لکه تاسو کولی شئ چې ټیم فورسټ نه ټیم فورسټ که ګوګل کې تاسو سرچ کړئ له هغه ځای نه هم تاسو کولی شئ چې ځان ته تیم واخلئ. تیم $10 یا $40 یا $50 باندې تیم پیدا کېږي. هغه تیم تاسو څه کوئ په خپل ورډپریس باندې انسټالوئ. چې کله تاسو تیم انسټال کړه، له هغې وروسته بل سټیپس چې ده، تاسو خپل تیم ډیزاین که هر څه وشو، تاسو باید لیکنې وکړئ. د اپروف کولو لپاره یا د مانیټایزیشن آن کولو لپاره یا چې ګوګل ایډسنس تاسو ته ایډ درکړي، د هغې شرایط دا دي چې تاسې وخی چې موږ افغانستان کې هم یو، باید موږ پښتو ویب سایټ زموږ نه وي. یعنی د هغوی شرایط دا دي چې ستاسې ویب سایټ باید په انګلیسي کې وي. تاسو باید په انګلیسي کې خپل ویب سایټ جوړ کړئ. نو لیکنې تاسو باید په انګلیسي کې وکړئ، تصویرونه ورته ښایسته جوړ کړئ، په خپله باید جوړ کړئ، د بل چا نه کاپي ونه کوئ. همدارنګه لیکنې هم باید تاسو د بل ویب سایټ څخه کاپي نه کوئ، په خپله لیکنې وکړئ. یا تاسو کولی شئ چې یو لیکوال هایر کړئ، هغه ته ووایي چې زه تاسو ته د لیکنې په سر باندې یا د منتلی سیلري در کوم، ته ماته زما د ویب سایټ لپاره لیکل کوه. که البته خپله نه شئ کولی، که چېرته خپله یې کولی شئ، وخت لرئ، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپله لیکنې وکړئ. او د تصویر جوړولو لپاره تاسو کولی شئ د کانوا څخه استفاده وکړئ. که چېرته تاسو فوټوشاپ باندې نه پوهېږئ، وروسته به زه تاسو ته هم ښیم چې
کانوا یو ویب سایټ د ګوګل کې هم سرچ کولی شي. هغلته تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شي د خپل بلاګ لپاره یا د خپل یوټیوب چینل لپاره تمنیل جوړ کړئ. هر قسمه ډیزاینونه تاسو کولی شي چې هغلته وکړئ. نو چې کله تاسو لیکنه آماده کړه، لیکنه کوشش وکړئ چې د 600 ورډ نه زیاته وي. که چېرته یو لیکنه 600 ورډ څخه زیاته وي نو ګوګل هغه څه کوي، هغه نورو ته ښکاره کوي، یا په سرچ انجن کې هغه SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن لکه اول کې ما تاسو ته ویلې په دې هر یو موضوع باندې یو جدا 10 دقیقې ویډیو جوړېدلی شي. خو انشاءالله زه به کوشش کوم چې د دې هر څه په اړه باندې جدا جدا ویډیو ثبت کړم. نو که چېرته تاسې 600 ورډ نه زیاته لویه لیکنه کوئ نو هغه د SEO له لحاظه ډېره زیاته ښه وي، 600 نه تر 2000 ورډ پورې. نو کوشش وکړئ داسې لیکنې وکړئ او په خپل ویب سایټ باندې پبلش کړئ. پبلش کولو یا پوسټ کولو طریقه هم ډېره زیاته اسانه ده. تاسې ورسره یو تصویر اچولی شئ یا 2 تصویره په منځ کې د خپل لیکنې په منځ کې اچولی شئ او لیکنه پبلش کړئ. که هره ورځ تاسې یو لیکنه پبلش کړئ نو په 20 ورځو کې به تاسو 20 لیکنې کړي وي. اوس راځو هغه د ایډسنس چې ستاسې ویب سایټ تاسې کله مونیټایزیشن لپاره لیږئ، اکثره ورونه په دې کې مشکل لري. ما ته ډېرو کسانو کومنټ کې لیکلي وي، ډېر کسان ما ته میسج کوي چې زه نشم کولی چې خپل ویب سایټ زه ویب سایټ مې جوړ کړی د ډیزاین کړی مې د لیکنې پکې شته خو نشم کولی چې اپروف کړم. شرایط د هغوی داسې دي چې تاسې باید کم تر کمه 20 لیکنې په خپل ویب سایټ کې ولرئ. باید انګلیسي کې وي، دا خو اول کې ما تاسو ته وویلې. 20 لیکنې باید تاسې ولرئ. ډیلی ټرافیک باید تاسې ولرئ. د دې په اړه به د ټرافیک ډرایو کولو یا ټرافیک راوستلو په اړه باندې هم انشاءالله زه په راتلونکي کې یو جدا ویډیو ثبتوم. تاسې کولی شئ د فیسبوک نه ټرافیک ډرایو کړئ یا نور مختلفه سوشل میډیا، ټلیګرام بعضې کسان ورونه استفاده کوي ټلیګرام نه ټرافیک ډرایو کوي. یا که چېرته ستاسې لیکنې صحیح وي، داسې لیکنې وي چې ګوګل کې سرچ کېږي نو ګوګل نه تاسې ته ټرافیک راتللی شي. ټرافیک هم مختلفه قسمه دي چې ارګانیک ټرافیک ده، ریفرل ټرافیک ده، سوشل ټرافیک دی. ارګانیک ټرافیک هغه ټرافیک ته ویل کېږي چې د ګوګل نه راځي. که ګوګل کې زه د مثال سرچ کوم یو لرنا پلیټفارم کنه، که چېرته زه یو لرنا پلیټفارم سرچ کوم، کوم ویب سایټ چې ما ته هغه ټاپ کې راښکاره کېږي زه په هغې باندې کلیک وکړم هماغه ویب سایټ ته ځم. نو دا د ګوګل نه چې کوم ټرافیک تا ته راځي، کوم لیدونکي راځي، دې ته ارګانیک ټرافیک ویل کېږي. دویم بیا سوشل ټرافیک ده. سوشل ټرافیک چې د سوشل میډیا له لارې ته خپل ویب سایټ ته یو څوک ډرایو کوي، یعنی یو خپل ویب سایټ ته یو څوک لیږي. ته خپل لینک په مختلفو ګروپونو کې شیر کړئ، یا خپل پیج کې شیر کړئ، یا په خپل اکاونټ کې شیر کړئ، یا د نورو ملګرو سره په فیسبوک کې همدارنګه نور سوشل میډیا کې شیر کړئ. دې ته سوشل ټرافیک ویل کېږي. دریم بیا ریفرل ټرافیک ده. ریفرل ټرافیک څه ته ویل کېږي چې یو بل ویب سایټ ستا د ویب سایټ لینک په خپل ویب سایټ کې ایډ کړي. که چېرته هغې ځای نه هغلته هغه لینک باندې څوک کلیک کوي، ستا د ویب سایټ لینک باندې څوک کلیک کوي، ستا ویب سایټ ته راځي، دې ته ریفرل ټرافیک ویل کېږي. چې دغه مختلفه قسمه ټرافیک دي چې بیا تاسې کولی شئ چې خپل ویب سایټ ته یې راوړئ. نو د شرایط وبخئ چې خبرې زیاتې اوږدېږي. اول کې هم ما تاسو ته وویلې چې خبرې زیاتې دي، باید د هر یو په اړه باندې یو جدا ویډیو ثبت شي. خو بیا هم زه کوشش کوم چې بعضې کوم شیونه چې مهم دي هغې به تفصیل در کوم. خو نو اوس راځو شرایطو ته. د ایډسنس شرایط چې ستاسې بلاګ باید اپروف شي هغه دا دی چې حد اقل باید تاسې 20 لیکنې په خپل ویب سایټ کې ولرئ. ډیلی باید تاسې ټرافیک ولرئ. که چېرته په اولو کې تاسې 500 یا 1.5 200 پورې ډیلی یعنی هره ورځ تاسې ویب سایټ ته ټرافیک راشي، دا صحیح ده. دریم شرط دا دی چې تاسې په ویب سایټ کې باید 15 پیجونه چې ډېر زیات مهمه دي هغه باید وي. کوم پیجونه دي؟ کانټیکټ از، اباوټ از، ټرمز اینڈ کنډیشن، پرایویسي پالیسي، همدارنګه سایټ میپ هم کېدلی شي پکې. دغه 15 هغه مهم پیجونه دي چې ستاسې ویب سایټ کې باید حتما باید وي پکې. دا دریم شرط شو. څلورم شرط دا ده چې کانټینټ باید ستاسې خپل وي، یعنی لیکنې باید ستاسې خپلې وي، تصویرونه باید ستاسې خپل وي، په خپله ډیزاین کړي جوړ کړي وي. همدارنګه کوشش وکړئ چې کله تاسې ویب سایټ جوړ کړه کم تر کمه یو میاشت انتظار وکړئ، له هغې وروسته یې اپروف لپاره ولېږئ او د ریویو لپاره ولېږئ تر څو پورې چې هغوی چک کړي.
کله چې تاسو خپل ویب سایټ د اډسنس ته د ریویو لپاره ولېږه، هغوی وایي چې یو ورځ یا 2 ورځې وخت نیسي، خو بعضې حالتونو کې کیدای شي تر 2 هفتو پورې وخت ونیسي. هغه داسې که چېرته ستاسې د بلاګ یعنې ستاسې ویب سایټ د شرایطو مطابق جوړ و، هغوی په یو ورځ کې هم اپروف کولی شي. ما خپل اپروف کړي دي، تقریبا په 12 ساعتو کې هم ما اپروف کړي، 1 ساعت کې هم وبخئ 1 ورځ کې هم اپروف شوي دي زما بلاګز یا نورو ملګرو ته چې ما اپروف کړي. خو بعضې وخت کې داسې شوي دي چې تر 2 هفتو نه زیات وخت یې نیولی. کله چې وخت زیات ونیسي، که چېرته ستاسې په بلاګ کې مشکل وي یعنې د شرایطو مطابق جوړ نه وي، هغوی تاسو ته بیرته ایمیل کوي، تاسو ته وایي چې ستاسو په ویب سایټ کې دغه مشکل او موږ یې نشو کولی چې د اډسنس کې اپروف کړو. بیا تاسې کولی شئ چې هغه خپل بلاګ نه یا خپل ویب سایټ نه هغه مشکل لرې کړئ او بیا ځلې اپروف لپاره ولېږئ. داسې نه دی چې تاسې خپل یو ځلې خپل ویب سایټ یا خپل بلاګ د ریویو لپاره ولېږه، اپروف نشو، نو تاسې بیا نشئ کولی. نه، بیا هم تاسې کولی شئ چې د ریویو لپاره یې ولېږئ، هغوی چک که چېرته د شرایطو مطابق جوړ و، هغوی تاسو ته ایمیل کوي چې ستاسې ویب سایټ اوس د ایډ لپاره یا د اعلاناتو لپاره آماده شوی ده، ستاسې په ویب سایټ باندې به اعلانات ښکاره کېږي. له هغې وروسته بیا تاسې کولی شئ چې په خپل اډسنس کې خپل اډسنس اکاونټ کې هغه ایډ هر څه سیټ اپ کړئ. نو دا هغه د اډسنس په اړه باندې هغه مهمې خبرې دي چې باید هر څوک ورباندې پوه شي چې یو څوک غواړي چې په اډسنس کې کار وکړي. اکثره ورونه شته دي چې غواړي په اډسنس کې کار وکړي، خو ولې په دې باندې نه پوهېږي چې اډسنس په خپله څه شی ده، څنګه ورنه موږ پیسې ترلاسه کولی شو، په کومه طریقه باندې موږ ته پیسې راکړي. که چېرته په دغه مسایلو باندې تاسې پوه شئ، نو تاسې کولی شئ ډیلی 10 to 50 یعنی د 20 نه تر 50-100 ډالر پورې، بعضې ورونه شته دي چې 200 ډالر پورې ډیلی انکم لري. حتی که چېرته تاسې زیات کار وکړئ، ویب سایټ مو ښه وي، ټرافیک ورته زیات راوړئ، تاسې کولی شئ زیات انکم ولرئ. خیر نو اوس راځو وایو چې آیا افغانستان کې موږ کولی شو چې په اډسنس کې کار وکړو یا په خپل بلاګ له لارې د خپل یوټیوب چینل له لارې موږ وکولی شو چې پیسې وګټو یا انکم ولرو. دا ډېر زیاته مهمه موضوع ده، البته په دې وختونو کې خو بیخي زیاته مهمه شوې ده. بعضې ملګري شته دي چې په افغانستان کې اډسنس هم جوړ کړي، بلاګ جوړ کړي، یوټیوب چینل جوړ کړي، خو نشي کولی چې پیسې د بانک له لارې واخلي. د نوي تحولاتو نه مخکې په افغانستان کې پیسې اخیستل ډېر زیات اسانه و. هر چا کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره د خپل بلاګ څخه پیسې واخلي په افغانستان کې. خو ولې اوس وختونو کې تاسې نشئ کولی چې خپل د اډسنس نه بانک ته پیسې راولېږئ. ګورئ، د هغه د پیسې لیږلو طریقه داسې ده چې کله ستاسې په اډسنس اکاونټ کې $10 جمع شي، $10 جمع شي، له هغې وروسته ستاسې پین کوډ راځي هماغه اډرس چې کوم ځای کې ستاسې د اډسنس اکاونټ جوړ کړی. مثال زه اډسنس اکاونټ جوړوم په افغانستان کې، اډرس ورته د کابل ورکوم یا د ننګرهار یا د قندهار یا د مختلفو ځایونو ورکوم. نو اډسنس څه شی کوي؟ اډسنس بیا دغه پین کوډ موږ ته د پوسټ آفیس له لارې رالیږي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه پروازونه هم په دې وختونو کې مشکلات زیات دي. نو هغه کوم پین کوډ چې تاسو ته راځي هغه د ایمیل له لارې نه راځي، د کوم حوالې له لارې نه راځي، بلکې هغه تاسو ته درلیږل کېږي، دا پوسټ آفیس والا یې راوړي یا یې ترلاسه کوي. نو پوسټ آفیس ته چې کله ستاسې هغه پین کوډ راشي، وبخئ تاسو ته ما مخکې وویل چې لږ کله تاسې $10 وګټل، یعنې ستاسې $10 ستاسې اکاونټ ته راغله، هغې نه وروسته هغه پین کوډ ستاسې هغه اډرس ته چې کوم تاسې په اډسنس کې په جوړولو په وخت کې ورکړی هغلته یې درلیږي. نو کله چې ستاسې پین کوډ هم راغی، پین کوډ تاسې کولی شئ 3 ځلې ورته ریکویسټ وکړئ. که چېرته یو ځل ستاسې پین کوډ راونه رسېده پوسټ آفیس ته یا ستاسې کور ته راونه رسېده، بل ځل هم تاسې ریکویسټ کولی شئ. که بیا راونه رسېده بیا ځلې هم تاسې کولی شئ چې ریکویسټ وکړئ چې پین کوډ راشي. دغه یو ځل چې تاسې ریکویسټ وکړئ تقریبا 3 هفتې نیسي، یعنې د 3 هفتو نه مخکې نشئ کولی چې دوم ځلې بیا ته ریکویسټ وکړئ. کله 3 هفتې پوره شي بیا ځلې ته ریکویسټ کولی شي، بیا 3 هفتې پوره کېږي بیا ته ریکویسټ کولی شي. کله چې تا 3 ځلې ټرای وکړله او بیا هم ستا پین کوډ
یا ویریفیکیشن کوډ ستا اډرس ته رانغی یا ستا کوم اډرس چې تا اول کې ورکړی وي هغه ادرس ته ستا پین کوډ رانشي، بیا ته کولی شي د ایمیل له لارې هم خپل ایډسنس ویریفای کړي. څنګه ویریفای کولی شي؟ یو د ایډسنس کې خپل یو فورمه شته، هلته خپل نوم لیکي، د خپل د ایډسنس پبلشر آی ډي وي هغه لیکي، همدارنګه خپله تذکره یا په کوم نوم باندې چې تا جوړ کړی هغه تذکره درنه غواړي، هغه به ته اپلوډ کړې. چې کله تا ولېږه فقط یو دقیقه نیسي، هغوی چک کوي یا اټومیټیکلی چک کېږي، بیرته تاسو ته ایمیل کې چې ستا ایډسنس اکاونټ ویریفای شي. دا په یاد ولرئ چې کله چې تاسې ایډسنس ویریفای نه وي، تاسو څومره پیسې ګټلې وي تاسې نشئ کولی چې خپل بانک اکاونټ ته یې ولېږئ. نو کله چې تاسې ایډسنس اکاونټ ویریفای شو، ایډرس یې ویریفای شو، له هغې وروسته باید تاسې په ایډسنس اکاونټ کې $100 پوره شي تر څو ته بانک ته یې ولېږلی شي. $100 چې پوره نه وي تاسو ته هغه د بانک اکاونټ اډ کولو هغه آپشن هم نه ښکاره کېږي. نو کله چې تاسو $100 پوره شي، یو میاشت کې یا 2 میاشتو کې، له هغې وروسته بانک اکاونټ ورسره وصل کوئ او د هرې میاشتې که چېرته مثال دغه میاشت پوره کېږي، د 30 تاریخ باندې دغه پیسې پروسس کېږي، ستا بیلنس ته ځي. بیا د تیرې میاشتې پیسې د همدې میاشتې په 21 تاریخ باندې ستا بانک اکاونټ ته لیږل کېږي، چې هغه هم شپږ ورځې هغه پروسس کېږي، له هغې وروسته ستا بانک اکاونټ ته رسېږي. نو په دې وختونو کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یو خو مشکل خو دا ده چې ستاسې پین کوډ افغانستان ته په دې وختونو کې نه راځي. ما خپله هم ټرای وکړه، په دې وختونو کې دا پین کوډ افغانستان ته د راتګ مشکل ده. دویم مشکل دا ده چې ته نشي کولی چې بانک کې پیسې واخلې، بانک اکاونټ وصل کولی شي ورسره، خو ولې ستا بانک اکاونټ ته پیسې نه راځي، ځکه چې په دې وختونو کې هغه دغه ستاسې د ګټل شوي پیسې د سویفټ له لارې ستا بانک اکاونټ ته راځي. نو په دې وختونو کې هغه سروسز چې دي افغانستان کې بند شوي دي، سټي بانک دغه بند کړي یا هم د داخلي مشکلات دي، د دې له وجې نه تاسې نشئ کولی چې افغانستان کې پیسې واخلئ. خو نو اوس وایو چې د حل لاره یې څه شی ده چې تاسې افغانستان کې ایډسنس برخه کې کار کوئ خو ولې پیسې نشئ ترلاسه کولی. حل لاره یې دا ده چې تاسې باید بل هیواد کې، ګاونډي هیوادونو کې یا په هر ځای کې چې ستاسې یو دوست وي، ورور مو وي، هر څوک چې وي، هغوی د په خپل نوم باندې ایډسنس اکاونټ په هغه هیواد کې جوړ کړي. کله چې هغوی په خپل نوم باندې ایډسنس اکاونټ جوړ کړ، تاسې کولی شئ چې خپل بلاګ یا خپل یوټیوب چینل هلته ایډ کړئ یا ورسره وصل کړئ. چې کله ورسره وصل شي، هغه لکه څنګه چې ما مخکې هغه پروسس وویلې چې کله $10 پوره کېږي، هغوی ته یو پین کوډ ځي هغه اډرس ته چې کوم ځای کې دغه اکاونټ جوړ شوی ده، نو هغه پین کوډ دې هم ویریفای کړي. کله چې $100 ستاسې پوره کېږي، هغه د بانک اکاونټ اډ کولو آپشن هم ورته ورکوي، هغه آپشن دې هم پکې اډ کړي. نو له دې ځای نه بلاګ به ستا وي، یوټیوب چینل به ستا وي، ته کولی شې کانټینټ جوړ کړي، لیکنې خپرې کړي، ستا هغه انکم به هغه ځای ته ځي، یعنې هغه ایډسنس اکاونټ ته به ستا پیسې هغه ته جمع کېږي. بیا هغه ستاسې دوست یا ستاسې ورور یا هر څوک چې وي، هغه کولی شي چې په بانک کې ترلاسه کړي. دی د حل لاره ده. اکثره ورونه اوس حیران دي چې مونږ اوس یوټیوب چینل لري یا بلاګس مختلفه قسمه لري، حیران دي چې اوس مونږ څه وکړو. حل لاره یې همدا ده چې کوشش وکړئ چې بل هیواد کې د بل چا په نوم باندې تاسې کولی شئ چې ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ، هغه ته ووایئ چې ایډسنس اکاونټ تاسو جوړ کړي، تاسې خپل یوټیوب چینل یا خپل بلاګ پکې اډ کړئ، چې په دې سره به ستاسې هغه کوم ګټل شوي پیسې چې دي یا تاسې چې هره ورځ پیسې ګټئ، هغه هلته به جمع کېږي او هغه یې ډېر په اسانۍ سره ویستلی شي. هر کله چې تاسې په افغانستان کې هر څه بیرته فعاله شو، مخکې غوندې تاسې وکولی شو چې پیسې ترلاسه کړئ، بیا تاسې کولی شئ چې له هغه ځای نه خپل بلاګ لرې کړئ، بیرته په خپل د افغانستان ایډسنس اکاونټ کې اډ کړئ. یوټیوب چینل وي که بلاګ وي، تاسې کولی شئ چې بیرته یې دلته اډ کړئ. چې کله اډ شو، بیرته تاسې کولی شئ چې هغه ډیلی انکم یا هره ورځ هغه انکم ولرئ. نو اوس لپاره کوشش وکړئ چې دغه د حل لاره ده، په بل هیواد کې اکاونټ جوړ کړئ او خپل هغه د کار جاري وساتئ. نو اوس راځم، کېدای شي تاسې به ورته په تمه هم وئ، زه به تاسو ته د یو ایډسنس اکاونټ هغه انکم یا ګټه به تاسو ته ښیم چې څومره ما
ګټلې دي. البته دغه اکاونټ په دې نږدې وختونو کې ما جوړ کړی تر څو پورې پن کوډ یې یا اډرس یې هم نه دی ویریفای شوی. زه تاسو ته ښیم. ښه نو زه راغلم د خپل لیپټاپ سکرین ته. زما په لیپټاپ کې کافي ډېر شیونه هم دي، البته سکرین باندې کافي ډېر شیونه دي. زه به راشم دلته به یو ایډسنس اکاونټ خلاص کړم. زه وګورم چې کوم یو خلاصولی شم. زه به دلته راشم. ښه نو دا دی زه خپل یو ایډسنس اکاونټ ته راغلم چې لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلی چې دا پن کوډ یې هم لا تر اوسه پورې ویریفای شوی نه ده. چې دلته ګورئ تاسو ته نوټیفیکیشن راښکاره کېږي چې یور payments are on hold because you need to verify your address. یعنې په کوم هیواد کې چې ما دا ایډسنس اکاونټ جوړ کړی ده هغلته لا تر اوسه پورې پن کوډ پوسټ آفیس ته نه ده لېږلی، نو په دې خاطر باندې دا تر اوسه پورې ویریفای شوی نه ده. که دلته تاسې هم ګورئ لاست پیمنټ ما تر اوسه پورې له دې ایډسنس څخه پیسې نه دي اخیستې. په تیره میاشت کې یا په تیرو 2 میاشتو کې شاید دومره پیسې جمع شوي دي. په دې میاشت کې چې نن 4 تاریخ ده څومره دي $340 چې ایوریج حساب کړو نو تقریبا $10 کېږي. په دې ځای کې موږ ته هغه پرفارمنس ښیي چې پیج ویو څومره دي، همدارنګه RPM څومره ده، امپریشن، کلیکس، CPC، CTR، همدارنګه نور مسایل چې دلته لاندې هر څه ښکاره کېږي. دلته هم که چېرته تاسې وګورئ چې وي میلډ ویریفای یور بلنګ ایډرس، دلته لیکلي چې وي میلډ یو ا پن آن November 13 2021. یعنې په دې تاریخ باندې ما ته هغه پن کوډ لیږلی د هغه ایډرس ته چې کوم ځای کې ما دا ایډسنس اکاونټ جوړ کړی. دلته وایي چې اټ شوډ ټیک له 2 څخه تر 4 هفتو پورې وخت نیسي تر څو پورې چې دغه هغه ایډرس ته ورسیږي. ویریفای یور ایډرس بای انټرینګ د پن وی سینډ ټو یو. وایي تاسې خپل ایډرس ویریفای کړئ چې کوم موږ تاسو ته درلیږلی. چې کله زه ویریفای باندې کلیک کوم ما ته دغه ځای راخلاصیږي. چې کله تاسې پن کوډ ترلاسه کوئ هغه یو پاکټ وي، هغه به خلاصوئ، هغه 6 عدده کوډ به په دې ځای کې تاسې لیکئ. له هغې وروسته به تاسې سبمیټ باندې کلیک کوئ. دلته ګورئ بل آپشن پکې شته ده. که چېرته تاسې پن کوډ نه وي راغلی نو که چېرته ستاسې پن کوډ نه وي راغلی تاسې کولی شئ چې ریسینډ باندې کلیک وکړئ. ښه دلته زه کولی شم چې دغه پن کوډ ریسینډ کړم ځکه چې 3 هفتې پوره شوي دي، زما پن کوډ نه ده راغلی، نو زه کولی شم چې دغه ایډرس ته پن کوډ ولېږم. خو اوس لپاره به زه دا کینسل کړم. ښه زه بیرته راځم هوم ته. هوم کې تاسو دغه برخه راښکاره کېږي چې اسټیمیټډ ارنینګ ټوډے سو فار، نن ورځې هغه انکم ښودل کېږي، یسټرډے ښودل کېږي، لاست 7 days یعنې په تېرو 7 ورځو کې څومره ګټل شوي هغه ښودل کېږي. دس منت په دې میاشت کې چې څومره ګټل شوي هغه ښودلی کېږي. نو دا اوس زما د ایډسنس اکاونټ چې دلته تاسو ته هر څه ښکاره کېږي، مکمله ډیټا یې پکې شته ده. یو ځلې به زه ریفرش هم کړم. بعضې داسې کسان شته دي چې هغوی څه شی کوي، زه به تاسو ته طریقه هم در وښیم. کله چې دلته تاسې رایټ کلیک وکړئ او راشئ انسپیکټ ته، کله چې تاسې انسپیکټ ته راشئ له دې ځای نه ګورئ ستاسې انکم به دې ځای کې ښودلی کېږي 8 څومره دی نه پوهېږم 8.25. زه کولی شم چې دا مثال زه داسې کوم $829 یعنې د ورځې. که چېرته زه دا کلوز کړم اوس تاسې وګورئ 829 ښکاره کېږي. خو هر کله چې تاسې کومه ویډیو ګورئ یا د چا ریپورټ ګورئ نو کوشش وکړئ باور ورباندې مه کوئ ځکه دا کېدی شي چې دوی زیاته کړي په دې طریقه باندې، خو ولې په اصل کې هغومره نه وي. نو که چېرته دغه موږ براوزر ریفرش کړو نو یعنې د دې معنا دا ده چې دا به ریل موږ ته ښکاره کېږي له ایډسنس اکاونټ څخه به په دې ځای کې معلومېږي. یو ځل بیا ریفرش کوم تاسې به دلته مکمل
په دې شکل باندې وګورئ. نو دلته پکې نور هم داسې څیزونه شته دي چې په راتلونکي ویډیوګانو کې یا په راتلونکي کې به انشاءالله دې په اړه باندې بحث کوو چې ریپورټس دي پکې څنګه کولی شي تاسې پکې ویب سایټس ایډ کړئ، همدارنګه ایډ له دې ځایه سیټ اپ کولی شو. دا هر څه مسایل به له دې ځایه په راتلونکي انشاءالله درسونو کې به راتلونکي ویډیوګانو کې به دې په اړه باندې بحث کوو. اکاونټس ده، پیمنټس دي پکې څنګه کولی شي بانک اکاونټ ایډ کړئ پکې، داسې نور مسایل چې دې په اړه باندې به انشاءالله په راتلونکي کې خبرې کوو. ښه نو دا و د ایډسنس په اړه باندې تفصیلي ویډیو چې انشاءالله تاسې به ورڅخه ډېر شیونه زده کړي. په راتلونکي کې هم زه کوشش کوم، ما مخکې ویډیوګانو کې هم ویلي و چې زه به په ulearner.com کې که چېرته تاسو نه یې چیک کړی همدا اوس لاړ شئ ulearner.com ته. هلته ما د ویب سایټ جوړونې، ورډ پریس، HTML CSS همدارنګه نور هم مختلف زیات کورسونه پکې شته دي. تاسې کولی شئ چې هغه وګورئ، یا که چېرته تاسې ویب سایټ جوړولو باندې نه پوهېږئ زما کورس په ulearner.com کې شته، تاسې کولی شئ چې هغه لومړی زده کړئ. فیس یې ارزانه ده، تاسې په یو فیس باندې کولی شئ ټولو کورسونو ته لاسرسی ولرئ. نو په دې ویډیو کې به تاسو ډېر شیونه زده کړي. هیله ده چې نورو سره یې هم شریک کړئ. هغه کسان چې غواړي چې په ایډسنس کې کار وکړي، یا هغه کسان چې په ایډسنس برخه کې همدا اوس هم کار کوي، په دې ډېرې خبرو باندې به هغوی نه پوهېږي چې څنګه موږ په خپل ریپورټس وګورو. ډېرې داسې خبرې دي چې هغوی نه پوهېږي، ورباندې باید ورباندې خبر شي. او بل که چېرته زما یوټیوب چینل ته خالد دانشیار نوي راغلي یاست، مخکې نوي راغلي، همدا اوس یې لاړ شئ سبسکرایب کړئ، ځکه چې که چېرته زه نوي کانټینټ یا نوي ویډیوګانې زه اپلوډ کوم نو هغه به تاسو ته نوټیفیکیشن به ستاسې موبایل کې راښکاره کېږي. همدارنګه که چېرته کوم پوښتنه لرئ یا په ویډیو کې کوم ځای باندې نه یې پوه شوي، نو کوشش وکړئ په همدې ویډیو په لاندې برخه کې کومنټ کې تاسې کولی شئ چې خپله پوښتنه وکړئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې هغه ستاسې پوښتنه همغلته جواب کړم، یا به انشاءالله په راتلونکي کې په دې باندې ویډیو ثبت کوم. همدارنګه دا ویډیو هم در سره لایک کړئ، که چېرته خوښه شوي مو وي لایک یې کړئ، ځکه چې یوټیوب څه شی کوي، که چېرته یو ویډیو ډېره لایک شوي وي یا مکمل کتل شوي وي یا کومنټس ورباندې زیات شوي وي یا له نورو کسانو سره شیر شوي وي، هغه نورو ته پروموټ کړئ. یوټیوب ښه والی هم دا ده چې هغه نورو ته پروموټ کړئ. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ تر څو پورې هغوی هم ورڅخه ګټه واخلي. لایک یې کړئ. نو اوس لپاره په الله مو سپارم. کوشش وکړئ چې ایډسنس کې کار شروع کړئ، که نه شروع کړی مو نه وي، او که شروع کړی مو وي صحیح کار وکړئ پکې. اوس لپاره په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.